سلامونه دوستانو، په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ وای. دا چې ټیپ سواپ پروجیکټ له ډېره وخته کې کوم نوی اپډیټ یې نه و او ډېر ملګري پوښتنه هم کوي چې ټیپ سواپ څنګه شو، لیست کېږي نه لیست کېږي. په نن ویډیو کې تاسو ته ډېر زبردست مهم معلومات درکومه دا چې آیا رښتیا هم ټیپ سواپ په بایننس کې لیست کېږي او که نه. تاسو ته په دغه ویډیو کې معلومات درکوم. قسم د ټیپ سواپ اړوند بیخي له ډېره وخته داسې دقیق معلومات نه راتلل، نه کوم اپډیټ و. څو ورځې مخکې هم دوی په ټویټر باندې یو خبر ورکړی و چې دوی کوم خبر ورکړی چې مقصد موږ به خپله پروژه په نږدې وخت کې لیست کړو یا ټي جي ای به ترسره کړو. نن ورځ ما خپله چې د ټون ویور وکتلو، په ټون ویور کې مې خپله د باینا د ټیپ سواپ کوم ټیپ سواپ چې په ټون بلاک چین باندې لیست کېږي دلته چې راغلم دوی هولډران مې وکتل. نو داسې امکان لري ټیپ سواپ حتما په بایننس کې لیست کېږي. راځم دغه پټ معلومات تر اوسه ټیپ سواپ دې ورځ نه دی ویل چې رښتیا دی او که نه، خو ما چې څومره وکتل له دغه ځایه بایننس کې یا نورو ایکسچینجونو کې چې کله کوین لیست کېږي په کوم بلاک چین باندې په هغه بلاک چین باندې دوی هلته ټرانزیکشن ترسره کوي، دلته خپل والټونو کې هولډ کوي. لومړی خو دا چې د ټیپ سواپ ټوټل سپلای هم دلته معلوم شوی دی چې ټیپ سواپ ټوټل سپلای څومره دی، 10 بلیونه کوین دی. 10 بلیونه دلته تاسو ته خپله ښکاري په سکرین باندې 10 بلیونه کوین د ټیپ سواپ ټوټل سپلای دی. که دغه دلته د هولډرز برخه ته راشو، دلته چې کوم هولډران دي په کوم والټونو کې شتون لري هغه بیخي دلته تاسو خپله کتلی شئ. په لومړی نمبر باندې باینانس تقریبا 2.1 بلیون ټوکن چې دوی په باینانس تر اوسه پورې هولډ کړي دي ځان سره، یا د دغه هولډران چې کوم دي زیات په باینانس کې دي. ورپسې اوکې ایکس دی، اوکې ایکس تقریبا 1.9 بلیونه کوینز چې کوم دي هغه دوی هولډ کړي دي. یو دلته هولډران ځان سره هولډ کړي دي. بای بیټ کې 1.6 بلیونه، بایننس هاټ والټ چې کوم دی په هغه کې 1.12 بلیونه کوینز دي. ټیلیګرام والټ چې کوم دی په هغه کې 909 میلیونه کوین د ټیپ سواپ کوینز چې کم دي دلته ټوکنې موجود دي. همداسې میکس وګورئ 800 کوکوین وګورئ 800 میلیونه ټیپ سواپ کوین ځان سره هولډ کړي دي. دې څخه داسې معلومیږي چې حتما بایننس ټیپ سواپ چې دی په بایننس کې لیست کېږي. یعنې دا خبر تقریبا 90% کنفرم شوی ده چې ټیپ سواپ دی په بایننس کې لیست شي، ځکه دوی مخکې څو ورځې مخکې خبره کړې چې موږ په لیستینګ باندې کار کوو، نږدې وخت کې به لیست شي. نو دا ټون ویور یا دغه ټون بلاک چین کې چې کله موږ ګورو یو کوین چې هر کله دغه ځای ته راځي او په دغه ځای کې ټرانزیکشن ورباندې ترسره کېږي، نو په دې مطلب چې د ایکسچینج کې زیات یې لیست کېدو امکان شته. اوس مثلا یو کوین ټیپ سواپ غواړي په بایننس کې لیست شي، اول دلته دوی په خپل بلاک چین کې په خپل والټ کې دغه کوین ځان سره هولډ کوي، په هغه باندې ټرانزیکشن ترسره کوي. تاسو ټرانزیکشن برخه ته راشئ، ټرانزیکشن برخه کې تاسو په خپله ښکاري چې څومره ټرانزیکشن ورباندې ترسره شوي دي. ټول ټرانزیکشن دلته خپله کتلی شئ چې په 28 شپږویشتم دا ټول ښکاري. یعنې نن ورځ پرون ورځ په دغه باندې بایننس خپل ټرانزیکشن ترسره کړي دي. دوی د کوین یې ګوري، لیست کوي، ځان سره هولډ کوي چې دوی کې کوم مشکل نشته، مسله نشته. دلته دغه ځای نه کوم چې کار پکې بشپړ شو، هر څه مکمل کړل، دغه نه وروسته بیا د کوین څنګه کېږي په بایننس کې لیست کېږي. نو مخکې چې کوم کوین په بایننس کې لیست کېدل ما دلته ټول کتل په ټون ویور کې او د دغه په اړه ما معلومات ورکول. نو داسې ښکاري چې ټیپ سواپ تقریبا 90% خبره کنفرم شوې ده چې په بایننس کې د هم لیست. دا زموږ ته ټول لپاره ښه خبر دی. او بل دا چې سپلای ټوټل سپلای هم کم دی، تقریبا 10 بلیونه مکمل ټوټل سپلای دی. خو بیا هم د سپلای دغه ځای نور هم زیاتولی شي یا کمېدلی شي. وروسته به موږ ګورو کېدای شي د اوس هولډرانو لپاره صرف د 10 بلیونه کوینز سپلای لپاره ورکړي. خو وروسته به تاسو ته تازه معلومات زه په خپل ټیلیګرام چینل باندې شیر کوم. ویډیو ډسکرپشن کې ټیلیګرام چینل لینک شته، هغه ځای نه جوین کړئ. مننه، ښه وختونه، ښه شېبې ولرئ.